السلام علیکم دوستانو، هیله من یم چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. په خیر راغلی بیرته بریا پښتو ته. راځئ چې نن په دې موضوع باندې خبرې وکړو. زه به تاسو ته د دې څخه بعد تقریبا یو زیات شمېر ویډیوګانې جوړه کړم په اړه د اډوبي اکروبات ډي سي. اډوبي اکروبات ډي سي د څه لپاره استفاده کیږي، ولې استفاده ترې وشي او ګټې څه دي، څه اسانتیاوې راوستلی شي. اډوبي اکروبات ډي سي څنګه تاسو معلومات لرئ، د پی ډي اف په برخه کې فعالیتونه ترې استفاده ترې کولای شو چې پی ډي اف خپله پورټیبل ډاکومنټ ته ویل کیږي. سو بیسیکلی دغه څخه موږ په پی ډي اف یو فایل چې کله وغواړو چې پی ډي اف ته یې واړو، هغه موږ کولی شو په اډوبي اکروبات باندې واړو. لکه مثال یو عکس غواړو موږ پی ډي اف ته واړو، یا یو ورډ ډاکومنټ د پی ډي اف ته یې اړوو، یا پاور پوینټ د پی ډي اف ته یې اړوو. هر څه شی دی ډیری ډاکومنټس موږ کولی شو اډوبي اکروبات په وسیله پی ډي اف ته واړو او کولی شو په پی ډي اف کې چینجز راولو یا کمنټس پې اډ کو، یا هم کولی شو بهترین پی ډي اف ډاکومنټس را ډاونلوډ کړو د ډاکومنټ پی ډي اف اډوبي اکروبات کلاود څخه. نو په دې موضوعات به موږ او تاسې بحث کوو او په دې به انشاءالله په راتلونکي کې ویډیوګانې جوړوو. کولی شو د پی ډي اف په وسیله موږ یو څو فایل سره یو ځای کو، یا مثال یو پی ډي اف فایل دی، د هغې سایز ډیر زیات غټ دی، کولی شو هغه فایل سایز موږ راکم کړو بیرته د پی ډي اف په وسیله. او د پی ډي اف خوبي دا ده چې دا هر وخت چې تاسو یو فایل پی ډي اف ته واړو، هغه که عکس دی، که ورډ ډاکومنټ دی، یا که پاور پوینټ دی، هر څه شی چې دی هغه خپل هغه کوالټي بیا د لاسه نه ورکوي، هغه خپل حالت کې کوالټي پاتې کیږي. نو په دې دلیل باندې د پی ډي اف څخه استفاده ډیره کیږي په تعلیمي ادارو کې. موږ او تاسو به انشاءالله دې باندې بحث کوو او په دې باندې به ویډیوګانې جوړوو د اډوبي اکروبات د سټارټ څخه انشاءالله تر اخره پورې. نو ویډیوګانې وګورئ او هیله مند یم چې یو څه ترې زده کړی شئ. مننه.